همیشه د هر سټیج نه په قرآن شریف قسم درته کوم چې نه به ستا په حواله مونږ ټیټ شو، نه به دوکه شو، نه به خرڅ شو، نه به ټیټ شو. نن په باجوړ کې وایي بیا دماکه شوې ده، ملګري چیټ راولږلو چې په درجنو خلک شهیدان شوي دي او شپېته نه زیات زخمیان دي. دا مو د پښتنو وینه ده. اوس به دوه ورځې کیسه وي، بیا به نه وي. حل یې بیا وایم، په یارې طرح نه کېږي، وطن په پکوړو سموسو په دوسو نه ګټېږي. وطن مو ډېر مو د پردو په دفترو کې ټیټه سترګې ونیولې، ډېر مو د پردو په دفترو کې پردي چایونه په ټیټو سترګې وڅښل. ته دوه ورځې په غیرت را سره ودرېږه چې په ټیټې سترګې د دای مخ ته ودرېږي. ستا یو تاریخ دی، هغه تاریخ نه لري. محترمو، بس یوه وعده ده چې څومره ژوند دی په خپله خاوره ښه په جرأت او په غیرت یې کوو. که چا کومه هم توره کوله، سره د یې ټنبه مل راځي، سره ګورو به. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.